په 1930 کال کې په انګلستان کې د چیلسي او چارلټون ترمنځ د فوټبال لیګ لوبه ترسره شوه او لوبه په 80مه دقیقه کې د سختو دوړو له امله ودرول شوه، خو د چارلټن ټیم ګول کیپر سیمي بارټرم د لوبې له بندېدو وروسته لا هم د ګول پر وړاندې 15 دقیقې ولاړ و، ځکه چې د ګول پوسټ شاته د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله د ریفري غږ نه اورېده. لاسونه یې پراخ کړل او توجه یې متمرکزه کړه. سیمي بارټرم 15 دقیقې وروسته خبر شو، هغه هم کله چې لوبڅار ورته وویل چې لوبه لغوه شوې ده. سیمي بارټرم ډېر سخت خفه او غمجن شو او ویې ویل دا څومره د افسوس خبره ده، د چا د دفاع لپاره چې زه ولاړ وم هغو زه هېر کړم. نو زما خوږو ملګرو، د ژوند په ډګر کې څومره ملګري شته چې د هغوی د ګټو لپاره موږ خپل وخت، توان او انرژي مصرف کړي، خو د حالاتو په ګرد او دوړو کې مو هېر کړي. خپلوان، دوستان او همکاران د لوبو په ډګر کې وي یا د ژوند په ساړو او ګرمو حالاتو او پیښو کې د یو لوړ کیفیت لرونکي انسان په څیر باید دوی تل په یاد وساتو او له ځانه سره یې ونیسو، او نه یې باید د کم ظرفو په شان په نیمه لار کې پرېږدو. د لا نورو معلوماتو لپاره زموږ پښتو فیسبوک پاڼه درسره خوښه کړئ او پښتو یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.